ګرانو لیدونکو السلام علیکم. امید لرم چې جوړ او روغ او صحتمند به یاست. زه ډاکټر عرفان الله عرفاني نن تاسو ته په دې ویډیو کې دا وړاندې کوم چې څنګه کولی شو پای نیټورک په موبایل نمبر باندې وریفای کړو په افغانستان کې. یعنی د افغانستان نوم په پای نیټورک اپ کې نشته یا کوي هم انتخابیږي نه یا سلیکشن صورت نه نیسي. نو څنګه کولی شو پای کې د افغانستان نمبر وریفای کړو. مخکې له دې چې لاړ شو نو له تاسو څخه هیله کیږي چې میډیکل ټیکنیکل چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو اول راځو چپ طرف ته د کونج کې درې دش رقم دش یا خط چې درې سر خطونه چې دي پر دې باندې کلیک کوو. کله چې پر دې باندې کلیک وکړ نو راځو پروفایل ته. پروفایل باندې چې کلیک وکړ راځو کته راځو دلته لیکلی دي وای اکاونټ ویریفیکیشن، یعنی د اکاونټ ویریفای کوله تاییدونه ده. نو دلته فیسبوک ویریفیکیشن صورت نیوله ده، یعنی د هلته علامه د ټیک مارک صورت ورباندې نیولې، یعنی پر فیسبوک باندې ویریفای شوی دی. اما فون نمبر چې دی هلته اډ لیکلی دی. نو موږ راځو پر اډ باندې کلیک کوو. کله چې پر اډ باندې کلیک وکړ دلته لیکلی دی by add phone number. By adding your phone number you have an additional way to recover or access your account. وایي تاسو د نمبر په اضافه کولو سره وایي تاسو کولی شئ چې خپل اکاونټ ریکاوري او یا هم بیرته لاسته راوړي. یعنی کوم وخت کله چې زموږ اکاونټ له لاسه ووځي یا مثلا د هغه فیسبوک چې موږ جوړ کړی او پای اپ مور باندې ویریفیکیشن کړی یا ویریفای کړی ولو هغه فیسبوک له لاسه ووتل. نو کله چې فیسبوک له لاسه څخه ووتل نو معلومداره خبره ده چې پای نیټورک مو هم له لاسه ولاړ. نو د هغو لپاره موبایل ویریفیکیشن مهم ده. نو کله چې موبایل ویریفیکیشن نه وي نو بیا مشکله ده چې موږ هغه پای چې کوم ګټلی وي پکې یا هم لاسته راوړي وي نو د هغو بیرته لاسته راوړنه مشکل سازه ده. نو دلته لیکلی دی وای یور کنټري، دلته یونایټډ سټیټ، دلته افغانستان اول ګورو چې افغانستان سته او کنه سته. افغانستان دا پر سر کې قرار لري چې د افغانستان باندې کلیک کوو او دلته کله چې د افغانستان راغلل نو نمبر ورته اضافه کوو. نو نمبر چې اضافه کوو مثلا له اوو څخه شروع کوو، یعنی صفر نه اضافه کوو، فقط اوو مثلا نمبر اضافه کوو. کله چې نمبر اضافه شو له باندې اډ باندې کلیک کوو. کله چې مو نمبر اډ کړل نو دلته لیکلی دی وای ویریفای، یعنی موږ نمبر اډ کړل اوس راځو په ویریفای باندې کلیک کوو. دلته دوه ګزینې دي. اول راځو په سر کې لیکل دی وای ویریفای یور فون نمبر. اول اپشن څه دی وای ریسیو ا ویریفیکیشن کوډ، یعنی د هغه ویریفیکیشن کوډ ترلاسه کولو. و تاسو only available for United States and Canada phone number. و تاسو فقط توانایي لري د دې لري چې کاناډا او یا هم د یونایټډ سټیټ یا هم د امریکا کې ایالت څه د هلته چې اوسیږي مثلا د کاناډا او د امریکا نمبر اضافه کولی شئ او هلته تاسو خپل کوډ ترلاسه کولی شئ. یعنی په کاناډا او یا هم امریکا کې تاسو خپل کوډ ترلاسه کولی شئ. نو موږ دلته دومه ګزینه کې لیکلی دی وای send a code to our phone verification service in United States America. دلته زده وای د لیږل لیکو د موږ موبایل ته په کوم ځای کې په امریکا کې. دلته څه ده د افغانستان څخه فقط امریکا د استرالیا د بلجیم او استرالیا ده او یونایټډ کینګډم یا انګلستان ده. دا قرار لري افغانستان صورت نه لري. نو دلته موږ اوس راځو کومه ګزینه، دلته موږ راځو په سټارټ باندې کلیک کوو. کله چې موږ په سټارټ باندې کلیک کړل یعنی په سټارټ باندې مو کلیک کړل نو راځو اوپن سمس باندې کلیک کوو. کله چې په اوپن سمس باندې کلیک کړ نو دلته ورته منتظر کیږو. راځو په سټارټ باندې بیا کلیک کوو، یعنی اور یعنی بیرته
شاته برګشت کوي. یعنې له دې طریقې یعنې که چېرې موږ په سټارټ باندې کلیک له دې طریقې څخه موږ نسو کولی چې په افغانستان کې نمبر وریفای کړو. نو راځو بل مینول انسټرکشن ته راځو. مینول انسټرکشن باندې کلیک کوو. دا لاندې له سټارټ څخه قرار درلود. په دې باندې کله چې کلیک وکړ نو دلته راځو موږ څنګه کوو. دلته وایي کوم ریسیپینټ نمبر چې قرار لري مثلا د پلس لیکلي یعنې پلس یا هم مثبت 1.05.0.8.2.2.0.3.1 دا نمبر را اخلو. دا نمبر یا کوډ را اخلو. فقط همدغه اندازه را اخلو او لاندې نمبر چې لیکل یعنې 15 او 2 یعنې 5.5.2.3 دا باندې کلیک کوو او دې ته لیږو. کله چې دې ته ولېږل نو د موږ هغه سیم کارت چې موږ غواړو د هغه نمبر دلته په دې اپ کې وریفای کړو یا په نیټورک کې وریفای کړو. د هغه نمبر باید په همدې موبایل کې وي. یعنې کوم موبایل کې چې موږ اپ انسټال کړی ده او انټرنیټ هم فعاله کړی ده باید په همدې موبایل کې وي. او که چېرته په همدې موبایل کې نه وي په بل موبایل کې وي کله چې موږ هغه کوډ ولېږل یعنې دا معنا ما کوډ راواخیستل دا کوم ریسیپینټ کوډ مې راواخیستل او لیږه مې 15.2 دې ته چې لیږم کله چې ما هلته په تکمه د اوکې د په بل موبایل کې د لیږلو وکړه دلته فورا باندې په چش باندې کلیک کوم. دلته I have sent the text یعنې ما ټیکس ولېږل. دلته فورا پر دې باندې کلیک کوم. یعنې همزمان په دواړو باندې کلیک کوم او دواړه د وریفیکیشن صورت نیسي. که چېرته مثلا تاسې وروسته پر دې باندې کلیک وکړل یعنې دا کوډ هم راواخیستل او دې نمبر ورته مو ولېږل په هغه موبایل کې چې هغه تاسې غواړئ د هغه نمبر په نیټورک کې ثبت کړئ یا وریفیکشن کړئ نو په هغه موبایل کې باید دا سمیس صورت ونیسي. نو دا سمیس په هغه موبایل کې صورت نیسي په همزمان باید دواړه ګوزونه انتخاب شي. که څنګه چې هلته تاسو ټیکس ولېږل دلته فورا باید I have sent the text په دې باندې کلیک وکړئ او تاسو نمبر د ستاله پای باندې یعنې تاسو نمبر په نیټورک کې وریفای کیږي. کله چې وریفای شولو نو تاسو نور په آینده کې انشاءالله کوم مشکل نه لرئ. بیا هم مثلا که تاسو کوم مشکل درلود یا هم نه وریفای کېدل یا کوم مسیج ته راتلل د چینل لاندې نمبر مو واتساپ مې پرېښي دي په هغه باندې کلیک وکړئ او واتساپ کې مسیج راته پرېږدئ یا هر مشکل وي هغه به در حل. کله چې تاسو دغه ریسیپینټ نمبر چې دا کوم دي یعنې پلس 14.5.722.0.314 راواخیستل او د ټیکسټ میسج کوو یعنې 15.2 مو ولېږل په دې صورت کې فورا راځو په دا خپل موبایل کې چې کوم چې اپ انسټال ده او انټرنیټ فعاله ده پر دې باندې کلیک کوو یعنې I have sent the text دې باندې فورا کلیک کوو. کله چې کلیک وکړ دلته ورته منتظر کېږو. هلته د موږ له هغه بل موبایل څخه هغه سمیس ولاړ او دلته شروع د وریفیکیشن صورت نیسي. نو په دې صورت سره موږ منتظر کېږو تر څو وریفیکیشن صورت نیسي. البته دلته وریفیکیشن یعنې څه صورت نیسي تاسو په موبایل کې حد اقل باید 10 افغاني ولري یعنې پر سیم کارت کې تاسو باید 10 افغاني ولري. که چېرته تاسو له 10 افغاني څخه کښته یا ولري نو بیا نه وریفیکیشن کېږي ځکه په هر سمیس سره چې صورت نیسي 10 افغانۍ کټ کوي. نو تاسو باید کوشش وکړئ له بې ځایه سمیس څخه جلوګیري وکړئ او په ډول باندې نمبر هر څه ولیکئ او ویې. نو د نورو ویډیوګانو پورې الله مو مل شه.